قرآن کریم اغوی صحابو د سردار کونین نه اوریدلو او به ور باندې فکر او سوچ کولو او به د ایمان اظهار کولو. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا د مکه لوی سړی دی، لوی سردار دی، په سعد نامه ډیر دي. سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ، نور صحابہ په انصارو کې په دې نامه صحابه شتا. د مکی سعد رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د شپې خوب ولیدلو، خوب ولیدو چې دې خوب کې روان دی خو ډېره زیاته تیاره ده، هیڅ درک ورته نه لګي. نو چې سړی تیاره کې رواني هغې ته کته وی چې هلکه مخې ته درته سره کړې غوښه ده هغه ځای کې نو چې هغه رڼا نه وي هغه بیا څه وګوري؟ سره کړې غوښه هغه نشي کتلی، لاندې خپې ورته نه ښکارېږي، ځان د څه نه بچ کولی نشي. سعد رضی اللہ عنہ وی تور تیار دان زما نظر لگینا یو خواب الخوا گورم خوف را باندې راغی یر را باندې راغلا امیلی دل پسترگو باندې اورنا راغلا منڈا منڈا ما کولا چو ارسید لما یو کس روان دے ما ور باندې لاس کې خودو ته کم خوا روان ما توی زدی رڼا پس روانی ما ول مامزان سره مرګره کا اما توی ډېر خدا ما زورتویم ته سوکی ارا توی زترزوی د جنابی محمد رسول الله ما علی شیر خدای بیا وی دی رڼا پسی یو زنان روانه دا یو ورپسی د خپل عمر خیسته انسان روان دی بل ماشوم روان دی. دا خوب بیانې په منا کې عباس رضی الله تعالی عنہ تا دا د نبی علیہ السلام تر دی ښا سعد ورته وی ما خوب ولیدو اې د محبوب د تر زویا زم دا گاڑی زیتینو کم خادمان دی هغوی له درخواست چې لاندې دروازه کولو کې غټه بس پخه به نوره دروازه کولو کې چې گاڑی لاندې لاړ شي څه کسان لاړ شي لاندې دروازه کولو کې دا لاندې دروازه د مدرسې والا خو موږ دې لپاره بنده کړې وه په هغه جمعه چې نوې جوړه شوې وه اوس کولو کې لاندې گاڑی راولی. الله رب العزت ستاسې دا مینه قبوله کړي که بل ملا وي خدای کې ورته بیا موږ تاسو څوک ورغلی وی ځکه چې موږ سره نسې گاڑی هم داسې بیا سرې ولاړي دلته یو ځلې ګلی وه یو چاته چا ویلی گاڑی دی ولاړ دی خطرناک او ګلی ده ته لاندې که ستاسې خیر د هغې بره ځای نه دلته هم راغورځېدلې وه نو په هغې کې یو کس و هغه ویل داسې چل دی چې ما ته یو ملګري دوه ځلې ویل چې ځې نه بیا راته موبایل کې میسج راولېږلو چې بار ګلی ده که نه گاڑی ومال چې نه که نه الحمدلله د محبوب په محبت کې دی الله زما دا گاڑی قبول کی گلی دی پی اوریگی خود آقا دا محبت حلقه نخرابوم قسم ما تو خلو وی قسم در تا خورم مولی سیب چی اللہ دا غی گاڑی نا پا لگ قیمت باندی اعلا گاڑی راکو اللہ خو ورکی بیا خواہ نمونگ سر گوڑے ایسا نشتا خود دعا بدر تکو ارزے بدر تکو خدا دی استاس او زمونگ دا تعلق دا خپل رضاو گرزوی وی آمین لالچ دا خدا نراولی او تاسلم درخواست کم معاملہ با آخرت کی سر بیا انشاءاللہ التو بیا یو بل سر ملاوی کو دنیا کے مانا دا توقع مکوئی چی مولی سے تخو نا دا وعدہ دا رات لئے نا دا جنازو دا رات لئے اگا موبیل قدر منو اوچتے موبیل منو اوچتے خلق موبیل نمبر ورکی چکا دا مدرسی دا پارا چاندور کوئی زما ضروریاتی بدی نمبر رابطو کی انشاءاللہ دا عبدالمتین نمبر پسی بگرزی پیدا بیانک انشاءاللہ دا یاد ساتھ گوری تاریخ با اگو رئی زویم رب مالا اغا پیسی مراولا او زما خلا اغا چاہتا موازوا چی اغا دستا نئی خوخ پیسی دی نئی خوخی خدای زما خلا ورطا مکلا وحا او الحمدللہ چی چاہتا موبیل کڑے انکاری ندے کڑے پا کلاو تندی باندے پا دے مجلس کی دا سی کسان ناستی قسم در تخرم چی ما پیر شفقت کڑے چی دیتا صدمی او رسیدلی امتحانونا پی راغلل
زور تنویم قسم بالله د خدای په ذات مې د قسم چې هغوی مطالبه کوي زه به دعا نه کوم انشاءالله زه خو به کوم زما قبر کې به هم دا ارمان چې ربا من ربک ما نه خو تپوس کوي خو زما وروسته څه ملګري را روان دي د هغوی سره احسان وکړي الله فرشتو هغوی سره احسان وکړي ما نه به تپوس کوي رشتہ دار دی زه به هم نه زما ذاتی د خاندان رشتہ دار خو به نه وي نو څوک دی زه به هم د محبوب د مدرسې رکن محبوب د مدرسې خادم و هغې سره احسان وکړي الله دې زمونږ او ستاسې مال د یو بل په خیر کې استعمال کړي داسې ملګري شته په دې حلقه کې ناست دي ما ته نه بله ورځ مطالبه وکړه ما ته وایي د 3 کالو وړاندې زکات مې انشاءالله جمع کړو در سره الله دې ورته په اربونو تاسو ټولو له در نصیب کړي خدا سے به ونه ګورئ چې مولوي صاحب پرون مې 4 جلسې کړي پرون او بله ورځ اپر دین نه شروع ما سر مې هغه بیا را روانم په هره مدرسه کې مې خپل چې سراسر هغه مې وړاندې غورځولي او بیا هغوی چانده راغونډه کړې الحمدلله او ما چې واپس راوړي نو 30,000 روپۍ ما ته یو کس مجبور کړم ما والله که د بیان په شکل راکې والله کې در نه یوسم ویل نه دی کې دننه خط پروت دی نو چا پکې وړوکی خط لیکلی په پرچه کې لیکلی چې مولوي صاحب خو پیسې د بیان نالي دا یو زنانه ویل زما د خوانه د مدرسه کې په تعمیر کې ولګئ په څه کې چې لګئ وایي ستا نه دي هغه وګوره نو هغه مې ستاسې مدرسې ته راوړي انشاءالله نو خدای دې زمونږه پیسې د نورو مدرسو دپاره هم قبول کړي الله دې دلته هم قبول کړي رابطې نمبر به انشاءالله د الله د رضا دپاره نیمه شپه کې یو بل ته ورکو میسج به ورکو چې الله د ده بخښنه وکړه الله د ده بخښنه وکړه نمبر یې پرېږدئ ما سره څومره مسافر دا بیان اوري نن ما سره دعا دپاره درخواستونه شوي څه ضرورت دی مولوي صاحب مل دعا څه ضرورت دی مولوي صاحب مل دعا هر ځای مې دا اواز چې هر سړی د خپلو مدرسو ضروریات پوره کړي او چې مدرسه کې دکان جوړ شي بیا په بلا لګه وګورئ دکان به ترې نه جوړوي بعض جوماتونه زه بوډا شم خو خلا جوړ نه دي بعض جوماتونه داسې خدای دې رحم پې وکړي بوډا شم خو یاره اواز لا ختم نه دی چانده راوړي خدای مو بخښه او جومات جوړېږي عیسیانم هندوانم شیعګانم خوارجو روافظو ټول تېرېږي موږ ته اوسه پورې روافظو جنډه ونه خوځوله چې زمونږه امام بارګاه جوړېږي موږ ته عیسیانو کلم جنډه ونه خوځوله چې زمونږه عبادت خانه جوړیږي موږ مسلمان یو سه بد حال مو جوړ کړي چانده راوړو چانده راوړو چانده حضرت شیخ بویل بلا دې پداسي مدرسو ولګي او پداسي زینو باندې چې تاسو په دین بدنامو دین مو بدنامو موږ به دوبۍ له زخه د الله دین برسو صبرسو د الله اے یورپ تبزو ان شاء الله درد جناب محمد رسول الله برسو چنتا بزو انشاءاللہ اخلاق دا رسول اللہ دا برسو دنیا کونے کونے تبزو انشاءاللہ درد بور رسو خواہ دا نبی علیہ السلام چا اللہ دا جہنم دا اور نہ بچ کی مدرسہ زما دا چا دا جواب راکے ٹھولو آئے زما رب چی میگی تا سڑا برابر ہے زما رب چی مار تا رزق برابر ہے زما رب چی کبانو تا رزق برابر ہے زما رب چی دنیا ار یو مخلوق تا رزق ورکے دغه رب ما تم و زما طالبانو تم رزق راکولے شی یا عقیدہ مضبوطہ ساتھی مضبوطہ دگوارے اگا صوفی مخا اگا پیر نہیں مگوارے چی ستا جب تا گور ستا جب دی خدای ستا پا بچو مصرف کی مالا دی اللہ رگی چی ستا پا بچو او لگو مالا دی اللہ را کی چستا پا غریبانان او لگوم اتیرا مدر اتلم یو زنانا ولالا و بوڑای زنانا والا چپس چیزی خرسول ما خام بس نور منز مرشتیم برا کڑو رنگ روڈ باندی دا سر آتم پا دی نیر باندی یو بوڑای خزا ولالا و بوڑای و آگا دا گاڑی تا ولالا و ما خام تیم ما موری گاڑی متودر مال موری اوی آ بچیا مال ما خامے دے یا بدی نوسیوی یا بدی بچیوی زموری پا دی چپسو بتا سوالے مولدہ دا ذر روپو لوٹ والا و دا پا دی بچو تا پی سوال امور لا سنہ برکت دعای رہتا ہوگا خدای زمان مال
ستا د مخلوق د پاره قبول کا الله. خدایا زما پیسې زما ارادي الله د خپل دین د پاره قبول کا. سعد وی خوب می ولید عباس فتوی رضی الله تعالی عنهما. عباس رضی الله عنه لا ایمانا او ایمان لا نه راوړ او دا د محبوب تر دی. عباس رضی الله عنه عباس رضی الله تعالی عنہ ورته خوب بیان کا ساده ورته خوب می قتلو تور تیار را باندې راغلان اورنا نوا حیران ولاړو ما ناګهان ما یو رڼا ولیدلا زه په منډه منډه لاړم د رڼا پسې درې کسان روان دي. یو د ښایسته او ډېر غټ عمر زنانه ده او ورپسې ړومبۍ روانه ده ورپسې یو بل کس دی چې د هغه عمر ډېر ښکلی عمر دی هغه ورپسې روان دی او چې مې ولیدل یو ماشوم هم ورپسې روان دی. عباس دا څنګه تعبیر دی او مالی تعبیر راکا. هاي ربا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی او سادان داڑم بے چرنا تا اولی دلا اے سادا دا نور د جنابی محمد رسول اللہ منی سروے صلی اللہ دا جمعت اخذوی بیاوائی اے سادا دا نور زما دورارا محمد ابن عبداللہ دا زما دورار نور دے او دا دویم چور پس زنان روانه دا نو دا داغی مشر بی بی دا نامی دا بی بی خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا. آغا خدیجہ دا سرداری کونین میں دا آیتون روڑل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. محبوب مبارک میں تبینی ولید آواز کی یا خدیجہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی او خدیجہ معذر زر کمبل کی توکا زتبینی ولیم بیمار ما و خدیجہ ز بیمار ما بی بی خدیجہ ورتوی اے دا اللہ حبیبہ اے زما خاوندہ شنڈی مبارک دی خوزیگی ورتوی اے خدیجہ پمنڈ دی ترتلاڑا شا ورته اوایا زما خاون تسشه ملو دے او زما دا آیتون ورته وروا. رنبے طالب دا قرآن شریف سوک شوا ټول جواب راکے سوک شوا اووی زمانگ مشر مور مبارک اووی دا سوی ټول اووی زمانگ مشر مور مبارکا نور میندی مدن کشرانی دی خواہ او دا مشر مور مبارکہ دا دا حسنین یا مبارکہ دا فاطمی او دا زینب مور مبارکہ دا سرداری کونین لنبی وزیران او لنبی مشیران بی بی خدیجہ ورتوی زدہ دے لارما پمنڈا لارو اد تورات حافظ دے دا انجیل او دا تورات عالم دے یاد ساتی خوب بم چاہتا نہ بینے خوب با اغا چاہتا بینے چھ پتا دردیگی خطابیر بے اوباسی خطابیر بے اوباسی خواہ او دا سے ناشنا چھ سووری نو ارچاہتا مو بیانا او کلاوز دی میڈیا تا او رسول زمان نام نهاد مفتین دی دا پارا ناستی وی خوب خوب وی سشے دے خوب خوب سشے دے او بعضی بیادب خلا ورسر نور سپری دی اور سر غاپی اما ته چاویر مولوی صاحب تا د جنازي د منځ خبره کړې و نو چا وسره څه شی پرې ښودلی او چې هر څه شی و هغه پیشو یا بل څه شی مرزا الله دې قیامت کې ورته سزا ورکړي. ما خو مقصد دا نه دی
ته به ځان مشهورې او زه ځان د شهرت د سمندر نه وباسم ته به ځان مشهورې زه وایم چې دنیا کې پټ شم زه ځان نه هغه ملغلره نه جوړم چې د باچا دربار کې د قیامته شمه زه د په خاورو کې پرته ملغلرې پاتې شم ما حال وګوره د لږو مشهورتیا دپاره مړه د موبایل ګټې ته چې کښېنې مړه نو دا ستا مفتیتوب دی او دا ستا ملاتوب دی بیړه دې غر کشه بیړه دې غر زه هم د ښځې دې ګټه خاورې شي او د خره دې سټه خاورې شي هغه به پرې ووژنې مړه به یې کړي او ته به مالداره نه شي موږ به د موبایل ګټې ته کښېنو ما ته چا ویل دې باندې دونه پیسې به ته راځي ما ویل الله مال بغیر د موبایل راکوي نه لاس په خوږه نه بدن خوږه والله یې ورکوي ته 3 بچو لیونې کړی ما الحمدلله 270 طلباو ته د استادانو په شمول چې برابر شي 300 نه رسیږي الحمدلله اوسه پورې الله بشماره څوڼې ورکړلې انشاءالله به هم الله ورکوي انشاءالله دی په زما بچو ته هم الله ورکوي مال هم الله راکوي په موبایل نه ګټو نو ما خبره کړې نو هغې ویل خوب واورئ د ساعت خوب ته ګورئ اوس د چا خوب ته د چا خوب ته عباس رضی الله تعالی عنہ ته عرض کو ما خوب لیدلې ورته وی روان دي نور می د وراره ده ورپسې روانه خدیجه ده ورپسې روان ابوبکر صدیق ده او دریم ورپسې کشر زما وراره علی شیر خدا ده سعد رضی الله تعالی عنہ کاکا جی وورا وای زه چې دی نور ته ورسېدلما ما ورته ویلي ته څوک ما ته وایي زه محمد بن عبد الله ما دا رڼا څه شی دی دا قرآن او سنت دی څوک چې د دې تابعداري وکړي الله به ورته تیاره په رڼا باندې بدل کړي ما ته خوب کې ویلي تاسو پیغام راوړی دی ما ته وی ما دا پیغام راوړی چې الله واحد لا شریک ومنا ما ورته ویلي ته راته وایه زه به درپسې وایم او عباس رضی الله تعالی عنہ مې سترګې ډکې ډکې شوې ورته وی تا ته خوب کې څه وویل وی خوب کې دا راته ویل چې اشهد ان لا اله نه هغه به خوب کې څومره چغوالي او تسې به ناستې ځان نه دې څادر تاو کړی دی ماشاءالله نه ده لګېدلې نه څوک نفل کوي نه څوک تلاوت کوي مینې سره ووایي وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سعد رضی الله عنه ایمان راوړو سار راغې خوب نو خوب یو زما ستا خوب دی یو زما ستا خوب دی سملاستل په ګن پاسېدل په ګن نو ته به ګن نه ګورې نور به څه ګورې پرون ما ته یو چیټ راغی اوس بیان کې لیکلي چې مولوي صاحب زما ارمان دا دی چې زه درود شریف ډېر وایم چې زه آقا مبارک وګورم نو لږ مزید نور وظیفه م راته وښایه مال مزید دا ده چې درود شریف سیوا کا چې ته په درود ودشي آقا به وګورې نو ته خپل خوب د سعد د خوب سره نه مقیاس کوه که نه ښه سعد رضی الله عنه دا خوب سردار کونین ته بیانې کله ورته چې ړومبی راغی ورته وی لاس مبارک را اوږد کا سعد رضی الله عنه لاس مبارک د سردار کونین په لاس مبارک کې کېښودو او آقا مبارک ته کلمه وی محبوب د برکت لپاره راته تیره کا څنګه چې د بېګا راته تیره کړې وه اوس ښکلې مضبوط عقیده یې جوړه شو خوب کې داسې مضبوط عقیده جوړه شو خوب کې محبوب مبارک ورته تبسم سره د الله د ربوبیت او د وحدانیت کلمه ورته تیره کړه هغه اقرار وکړو او بیا ورته خوب بیان کو وایي داسې خوب مې لیدلی و عزیزانو سعد څوک دی لومبی طالب العلم د قرآن دی هغې مدرسه کې دام یو طالب دی کم ته چې نبی علیہ السلام لومبی وحی اورول شروع کړل دار ارقم کور د ارقم دا په صفا غونډۍ څنګ کې د شاهي خاندان چې کومه بنګله ده اوس د دې او د دې صفا غونډۍ په منځ کې وړه جونګړه وه دا د بیت الله شریف نه ډډې ته وه او پناه وه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل تداړم به مسلمانان راجم کول او په دې کور کې به ورته قرآن خودلو قرآن شریف به دې کور کې یادولو سعد رضی الله عنه هم په دې طالبانو کې سعد رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې کله د صحابه سره ملاویدو نو محبوب مبارک به فرمایل اے صحابه الله ته پسمکه باندې خوخه حلقه هغه د قرآن شریف حلقه ده الله دې زمونږ استاد حلقې د قرآن شریف والا وګرځي نو زما د بیان مقصد دا دی عزیزانو چې زه تاسو نه ډېر زیات خوشاله یم زما هغه حلقه چې محبوب مبارک به صحابو ته فرمایل د جنت په حلقو کې چې سړېدل غواړئ د قرآن شریف د تعلیم حلقې ته ځان رسوئ د دین حلقې ته ځان رسوئ د ذکر حلقې ته ځان رسوئ دا د جنت باغچې دي په دې کې اوسرېږئ نو زما هغه باغچه چې موږ پروس کال کرلی بوټیو هغوی الحمدلله میوه ونیوله ټولو وایي الحمدلله ابو دردا مې د قرآن شریف درس ورکولو او محبوب مبارک پر راغی ابو دردا ناست قرآن کریم خی ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ تا سرداری کونین مخامخ متوجد محبوب مبارک مدری زلی ورت اول الحمدللہ محبوب علیہ السلام بیاوی الحمدللہ بیاوی الحمدللہ سرداری کونین مبارک میں جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما دے ورتوی اے دا اللہ حبیبا اللہ دربان دی سلام وائی اللہ رب العالمین وی امت دا پار دعا غواری ستا دعام قبلو ما او که دا ابو دردا خواتلارے دا ابو دردا دعام قبلو ما اے جبرائیل امینا ما هو الحمدللہ دی وجنویل چه ما کما ونکر لیوا اغا میوہ انیولا اغا گورم داغین خلق میوی خوری نزخو پدید خدای حمد ویم او جبرائیل امین تا محمد ویلو تا پسد پارا ویل ورطوی اید اللہ حبیبا ابو دردا نم تا واغستو اللہ رب العالمین وی ننجد ابو دردا متعلق ننچ شاد ابو دردا متعلق پلا خوشحالی در رسول اللہ د خوشحالی سرائیو زیکڑا زبط دیر خوشحال شم زد ابو دردا نا دیر خوشحالیم اللہ زد ابو دردا نا دیر خوشحالیم ابو دردا رضی اللہ عنہ آغا صحابی دے ساری او جوڑا و ما خام بلا جوڑا بلا ورد محبوب راغے ابو دردا ناستے صحابہ ادرے دل طالبان ادرے دل دا ادب و دا احترام دا وجنا ابو دردا راغن شو ابو دردا خپی خپو کی دا ننکڑے او ابو دردا جاری محبوب مبارک چی کے ناستو ورطوی و ابو دردا ولی کے ناستے تو خودیر عاشق او تب ادرے دلے نن اندرے دلے اگا غلیشو لام دی جلل جبرائیل امین رازی اے دا اللہ حبیبا اے دا اللہ حبیبا دا حضرت ابو دردا جہمیش کی دلی دی دا ابو دردا عورت خکارا کی دلو دی وجن ایزان پٹکو تا تا اندرے دو رب ابو دردا سلام وائی آغا ابو دردا رضی اللہ عنہ چی دا چاپ غارا باندی بیا دا عورت دا پٹے دو دا پارا کپڑا نوا تا پوست کی گی ابو دردا تا تا خوشحالی پسکی دا وی واللہ ما تا دا علم پا حلقہ کی خوشحالی دا نو عزیزانو ابو دردا رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام آغا ونا اگانلا کما ونا چی پا میوہ باندے راغلا نظمونگ نظمہ روحانی بچی سبا لباوی کوچ گئی سبا بزی مالا پتا دا زمونگ طلبا دا دستور دے چی دل ترازی کال تیرئی بیا بل کال ترازی یا نرازی خدا زمان روحانی بچیو نو زمانگا دا روحانی بچو سبا تا دا دعا مجلس دے سبا دا دعا مجلس دے نہ روٹیشتا نہ چیشتا زکا اغا خیرات خود نکی چی تا چاہتا ہوئے چی جی منگا مدرسہ کی جلسہ کو منگ دا پارے دوگی دیگا پاخا کا نا مخکرم دا زما دستور را روان دے ما با سیرت جلسہ کولا و زما یو مشر محترم معظم پقا خورو کی پروت دے
هغه به د سیرت مصطفی میلاد کې غوا غویا علالولو چې هغه لاړو ما صلی الله علیه وسلم پرې خدا عزیزانو زه دا زما د بچو ختمونه دي که د دعا په نیت څوک هم راځئ راشئ نه راځئ اسم درته دعا نه اشتهارات شته که دا چا ورکړي د ځان نه به ورکړي زه فقیر بس ما چې کله شهرت غوښته هغه وخت کې شهرت نه و اوس زه نه غواړم په بلا دې ولګي ما چې څه کړي ثابت کال ما طالبانو سره هم که جړا کړې الله ته معلومه ده بیا به هم کوم انشاءالله تاسې ته به زه یو کارګزاري لږه بیان کړم دا لازمي ده ځکه تاسې به وایئ چې مولوي صاحب مدرسه وچلېدله څنګه و دې ټیم ته را ورسېدله شپږ میاشتو کې شپږ میاشتې 18 ورځې په حساب باندې چې ما ډومبۍ کله څه راوړي هغه پرچه ما سره وه تر نن ټیمه پورې الحمدلله 53,77,000 روپۍ لګېدلې دي دې کې عزیزانو ګورئ په دې خبره پوه شئ په دې کې موږ د لنګر اوړه نه دي حساب کړي ځکه د لنګر د اوړو یو مومن د محبوب عاشق د مدرسې خادم د جامعې خیرخوا ډېر تعاون موږ باندې یو هفته سخته راغله لسو کسانو ته موبایل کړی یو لس توڼې اوړه راولېږه بل ته مو ویلي یاره جي هر وخت به ویلې که څه خدمتي نو ګورې هر وخت حلال کړی چرګې مالزه راشه هر وخت چرګي نو چې نن رښتیا چرګ دی او که ټیپر دی نو هغه چې مې ورته موبایل وکړه غریب نه ټیپر هغه ټیپر چې هغه دننه ډډي هېڅ هم پکې نه زنانه هم بیا نه پخوي مالو هو دا خو ډېره ګران کار و نو په دې کې د لنګر اوړه باریا زما یو مؤمن ورور عاشق مصطفی او هغه ته ځکه نه ویم چې لازما په نظر نه دی راغلی کېدای شي نه راغلی نو ځکه ویم ما څو کرت خوب کې لیدلی و الحمدلله نو دا د هغې نه علاوه غوړي مالګه او څه چې دي نو هغه ټوله په دغې پیسو کې الحمدلله الله دې قبول کړي ما لګولې دي خدای دې قبول کړي اوس زموږ فی الحال مدرسه قرضاري څنګه ده چې تنخوا د 3 میاشتو مانه ده ورکړې پاتې ده هغه پاتې ده او وچې سودا کې لږې پیسې پاتې دي او په دې تعمیر په کار کې پیسې پاتې دي د تعمیر په کار کې مونږه تقریبا 3 لکه او 37,000 3,37,000 یا 3,34,000 دی کې زه غلطېږم دا مونږه د تعمیر د جومات په قرضه کې قرضاریو 3,37,000 یا 3,34,000 دا 3 زره منځ کې فرق دی کاغه کسي وغواړي نو بیا 34 دي کاغه او نه غواړي نو بیا 37 دي دا د جومات په تعمیر کې مونږ قرضاریو او 6 لکه او 15 زره دا مونږه نور قرضاریو او د 3 تنخواګانو نو چې ټوټل مونږ را جمع کړلې دا 14,80,000 مونږ تقریبا قرضاریو الله جل جلاله دی دا قرضه د ختم بخاری په برکت باندې د غیبونه برابر کړي الله ما یو ارزو تمنا مال زمون داسې یو سوړه غونډه کې زه دا خدای خرڅ کړی وي نو دا زیره مې در باندې کولو چې قرضه مو ختمه ده څه خوند به کړی وي خو الله شته دی سبا ورځې پورې الله ډېر لوی دی زه ترې امید ساتم چې الله زما بخاری شریف کولاویږي الله دا غي نه مخکې زمون قرضه ختمه کا ځکه د دې مدرسې نسبت د چا سره دی ټول وای د محمد رسول الله صلی الله علیه نو چې طالب پټکې ورته منګه تړو چې نه پاغه قرضې او نه په منګه قرضې دا یو ارزو تمنا مې ده نو دا تقریبا ټوټل که 14 کسان زکات ورکی نو 14 کسان 14 لک روپۍ 14 کسان که 28 کسان 50,000 ورکی نو 28 کسان دي او دا که په دې بل طرف باندې راشي یعنی تقریبا د 70 پورې کسان که بیا 20,000 او 25,000 زکات ورکی نو کې دې چې مونږ د چاندې د جلسې په ورځ د خوشحالۍ سره تاسو ته مخې ته راشو الله رب العالمین دې د دې مدرسې دا قرضه خلاص کړي
نه د زړه امین وای مړه ها نه که د زړه نه وای بیا خلاصيږي او کنه داسې وای چې زمونه مولا پوښو کار پوښو نو زما ګوره عقیده مضبوطه ده الله بیا راکوي راته ان شاء الله چې دا دومره راکول دا به راته راکي خو په تاسې حق دی دا مې درته ځکه وویل چې زه نورو مدرسو ته اعلان کوم نو د دې علاقې په مالدارو په زکات والاو باندې اوس د دې مدرسې قرض خلاصول لازم دی نو دا تاسو چې څومره راغلي که د مدرسې اراکین او د دې مدرسې خادمان ځان ګڼئ قومیت ته به نه ځئ ګورئ نه به قومیت ته ځئ نه به شهرت ته ځئ که د دې مدرسې ځان خادمان ګڼئ لاسونه بره کوي که د دې مدرسې ځان خادمان ګڼئ نو لاسونه بره کوي عزیزانو موږ او تاسې به د مدرسې سره تعاون کوو نو ما یو خبره وکړه او که بیا یو مطالبه در نوم دې وخت کې وکړم نو که خفه کېږې نه خیر دی ضروري خبره نه ده که داسې کسانو سره زکات وي د 20,000 پورې 40,000 پورې که څه کسان اوس ودرېدلی نو موږ به مطمئن شو زکات بیا سبا راوړئ یا یې نن مازدیګره پورې هسې هم در باندې فرض دی موږ بیا په طالبانو قبض کړو ستاسې به ذمواري خلاصه شي او زموږ به الله پاک کار خلاص کی نو یو کس ودرېږي بس کسان نور هم ودرېږي داسې ماشاءالله ودرېږي لږ دې خوا کسان ودرېدل دې خوا کسان هم ودرېږي که نه که دې خوا چا باندې زکات فرض نشته دی ماشاءالله ماشاءالله نور داسې اظهار وکړئ وروڼو چې دا قرض ستاسې به څومره وي ووایه خیر څومره زکات نه لازم دی ووایه 1,00,000 روپۍ الله دې قبول او منظور کړي 1,00,000 د دوی زکات 1,00,000 د ستا شو 2,00,000 شو ستاسې جسم 100,000 ستاسې جسم 100,000 د دوی شو 10,000 ستاسې شوي نو دا 50 او 2,00,000 ستاسې جسم 10,000 الحمدلله دا 60 10,000 دا 70 ودرېږي انشاءالله اوس کار کېږي انشاءالله سبانه مخکې 30,000 نو 70 او 30 3,00,000 برابر شول الحمدلله 3,00,000 زکات یا صدقات الله کے زکات وی زکات کی بیا موږ تباقیدو دا زکات کړي 3,00,000 روپۍ نن برابر شول زه خو هم چې دا 4,00,000 کی برابر کړي نو 10 به الله پاک بیا سبب غوړو بل ورځ ان شاء الله دا 1,00,000 نور دې لپاره قرباني والا کسان ودرېږي شرمېږئ ما ودرېږئ د نر په شان ته ودرېږئ ان شاء الله 20,000 30 برابر شول الحمدلله 100,000 نور برابر شول الحمدلله 30 نو 50 برابر شول 3,00,000 20 تاسو شو الحمدلله یک غوډ نه راغلی اوس یو هم نه پیژنم ښا یو عظیم خان دی پکې پیژنم یو هم نه پیژنم چې ودرېدل دا خو درته پته ولګي دا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا 50 پاتې دي کسان ودرېږي چې دام برابر 4,00,000 برابر شي ان شاء الله نه ودرېږي اوس 50 کې کم بوت دی 10,000 والا ودرېږي 15 کسان کار بوشي 10,000 ماشاءالله 10 تاسو شولې نو اوس 30 پاتې شو 30 پاتې شو ودرېږي بیا ته ودرېدل ښه د پلار د خوانه دی الحمدلله لستاسو نو بس اوس لستاسي دي بس برابر شولې ما 4,00,000 ویلې وي 4 برابر شولې ورونو دا زکات پتا سه باندې که زکات ما ته بوای موږ په پرچه کې لیکو چې زکات دی دا مې دی وجه نه توګه زما یو ورمان دی قسم په خدای دا مې در باندې احسان وکړو يرونو دا چا چې نمونه ولیکل والله بالله چې ما در باندې احسان وکړو قسم په خدای مې در باندې احسان وکړو څنګه احسان مې وکړو او په دې بنا باندې چې دا ستاسې پیسې به اسم لګېدلې خدا هغه بچی د نبی علیہ السلام د مدرسې نه سباله فارغېږي تا د هغه د زمین هغه قرضه ښکته کړه ان شاء الله ډېر زر به دې هفته کې دننه د آقا مبارک ملاقات کې ان شاء الله او چې چام وکړو نو زما سلام ور باندې وایي الله جل جلاله دې دا مدرسه زمونږ استاد د ټولو د غیبونه آباده کړي زمونږ د مدرسې ما بله ورځ ګورګورۍ کې بیانو مولانا صاحب راته وخت رانږدې شو خو څوک هم تاسو خوا قرباني ونه کړه ټولو ما خو ویل کېدای شي چې 30 ته ورسېږي قرض دا لکونه نو یو کس راغی ما ته ویل مولوي صاحب لوشي بچیا مالې وایه محتمیم صاحب د مدرسې وایي زموږ مدرسه 10,00,000 روپۍ قرضدارې ده اعلان مې وکړو خپل هم پکې لږې واچولې 15,60,000 یا 15,80,000 چانده مې ورته راغونډه کړه او تاسې بس تاسې د الله دا 1,00,000 او دا 10,000 او 15,000 نو الله دې په خپل بارگاه کې قبول او منظوري وګرځي
دعا وکړو په اخلاص باندې الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. اوس پیسې مه راوړئ بیا وروستو چې دغه شي نو لوی شي بچیا لوی شي زویا لوی شي الله مو خوشحاله کا. وروستو به اوس دعا وغواړي رب العالمین الله دا مدرسه ستا درسګاه ده د آقا مبارک په دې باندې قدمونه یې ښودلي ما یلیقو بشانه په خوب کې چې کوم علما ولیدلي د دې مدرسې بنیاد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک یې ښودلی. الله مونږه دا بډومبې ځل وي الله جل جلاله سبا ځکه ډېرو ملګرو مجبور کړم یو مولوي صاحب ویل زه به اعلان کوم بل ویل زه به اعلان کوم موږ له دې اعلانونه کړي خو یا الله خدایه زموږ د دې سټیج نه د چاندې د اعلان خبره چې لاړه نشي خدای دا وستا ډېر لوی رحم وي الله دا 10 لاک روپۍ او 70,000 په بره الله دا د غیبونه الله ته برابر کې الله خدایا چې سبا قوم ته لومبه د بخاری په ختمانه کې اوم چې مبارک مشه قرضه مو خلاص شوا خدایا ما دې قوم سره وعده کړې ده چې قوم زبستا سينه هغه پیسې نه غواړم چې مدرسه قرضاری وي قرض به در نه غواړم جمعواری باندې محبوب فرمایل جمع باندې کې مولانا او تم باندې کې نه جمع کوم نه تم کوم بل دا کوم خلقو چې رجستر کې نامې راغلي الله دې نور مرګرو نامې په خپل فضل او کرم سره څومره خوند به وکړي چې فخرن به بیانونو کې وایم چې زما د جمعې میلمانو زما قرض خلاص کړه دا چې پچا کاروبار کمزور دی د حلال کاروبار نصیب کی رزق حلال نصیب کی کاروبار کی برکت واچي دا چې کوم مرګري ما اون پیجندل او ودریدل دا مرګره درې ځلې ودریدو عثمان رضی الله عنه په یو مجلس کې نبی علیہ السلام درې ځلې مطالبه وکړه یو ځل عثمان صاحب ودریدو نبی علیہ السلام ورته ویل جنت در باندې لازم شو بیا نبی علیہ السلام اعلان وکړو بیا ول جنت در باندې لازم شو بیا نبی علیہ السلام اعلان وکړو بیا عثمان صاحب درې ځلې ودریدل نو الله چې دا څومره مرګري ودریدل یو ځل وی الله درې ځلې وی الله دا کوم چې ناستي زړه کې درشتا وسی نشتا الله مونږ ټول د جنت والا وګرځي الله مونږ ټول باندې جنت لازم کې الله مونږ ټول ته جنت را نصیب کې الله دې تکبر غرور نه مو اوساتي الله کریم خدای دا مدرسه او ټول دینی مدارس آباد کې الله کوم مرګونو چې موږ سره اراده وکړي الله دې پوره کولو توفیق ور نصیب کا الله خدای ته ډېر لوی ذات ربا دا خو ملمانه ستادي په کار دی چې دوی ته منګه انتظامات کوله دا خو چې څومره ودرېدل دا خو د دې کلي او د ځنګلي او د بډهبېرې خلق نه دي دا خو تقریبا د ډېر لرې لرې ځایه راغلي خلقو یا رب یا ارحم الراحمین الله د دوی دا صدقات قبول کړي د محبوب مدرسه کې رکنیت قبول کړي الله چې کوم مرګري موږ سره ملاویږي کېدای شي هغوی به نه ودرېدلي اراده به وي الله زموږ دا قرضه د غیب و نظر تر زره ختمه کړي الله خدای د سبا د بخاري شریف د درس د 11 بجو نه وړاندې الله زموږ د مدرسې قرضه ختمه کړي الله زموږ د مدرسې قرضه ختمه کړي او د روان کال د پاره ورته انتظامات برابر کړي روان کال د پاره الله ته انتظامات برابر کړي الله زموږ ارادي قبول کړي په دې مخ کې تعمیر کې چې څومره مرګرو تعاون کړي لنګر کې کړي دا طالبان دې تر اورسول الله مال اولاد کې برکت واچي څومره بیماران روغ صحت نصیب کړي الله د دې مدرسې معاونین او اراکین د زنانو په شکل کې د مردانو په شکل کې د مسافرو په شکل کې الله د دوالو جهانو په خوشحالي خسته کې الله د دې مدرسې د پاره الله اولا زما پیسې قبول کړي زما د بچو قبول کړي زما د زنانو قبول کړي الله کریم او زما د دې دوستانو قبول کړي چا د دې مدرسې د طلباو د پاره د پټکو تنظیم کړي موږ ورونو د طالبان نه پیسې اغستې وي 2800 روپۍ د غټي حافظانو نه اغستې وي 2800 او سمو د وړو طالبانو نه د ناظرې والا نو تقریبا هغه پیسې را جمع شوي ناظم صاحب دلته ناست دی هغه پیسې چې ده راوړي د بجلی والا د سنیټرۍ والا سامان 71000 روپیو مالدا خو ټولې هغې کې ورکړه مې شوړاندې هغه پیسې تلي او چې چا پټکي اغستي چا دا نورې پیسې برابرې کړې الله که په هر شکل باندې موږ سره احسان کړي الله ته ورته بدلی ور نصیب کړي په دواړه جهانې بچي محدثین او د نبی علیه السلام عاشقان را پاسې الله د دوی او زمونږ د ټولو دا تعلق د خپل رضا وګرځي زما په چانده خو به خفه نه وي لاسونه وخوځوئ نه که خفه یې نو لاسونه مه خوځوئ او که خفه نه نو لاسونه وخوځوئ چې موږ خفه نه یو ټول وخوځوئ الله دې تاسم خوشاله کی او خدای مو دې بیا د چاندو را غونډېدو نه وساتي ښه دلته
نور دی خدای نور زینو کې مې عرض کې الله د طلباو د پاره خلق لو کې خو جامعه محمدیه دې کې دی الله مونږ د چاندې درا غونډې دو د پاره خلنو کولاوي ځکه ما ته لږ خیرت راځي دا زما د آقا مدرسه ده یا الله د غیبونه امدادو فرمای یا الله د غیبونه امدادو فرمای خدای دې ټولو سره زمونږ حرمین شریفین نصیب کړي سبب زمونږ اته اونی مبجونه د سربندي شروع کیږي ان شاء الله راشد دعا پنیت د 58 حافظان 6 کسان د تجوید 65 مونږ سره د ناظری والا د کې مونږ سره د ناظری والا 15 کسان حافظان زما د مولوی صاحب د خورئی مولانا ممتاز صاحب 15 کسان د هغې دي قاری ممتاز صاحب او تقریبا 20 نه برابر کسان د ناظری والا دي نور زمونږ د ناظری والا 65 کسان برابرېږي د حفظ والا 58 کسان برابرېږي تجوید والا 6 کسان برابرېږي د وړې دورې او غټې دورې والا 17 کسان برابرېږي ټول وای الحمدلله بیا وای الحمدلله نو سبا د بخاری شریف ترمذی شریف مشکات شریف ختم دی د روټۍ پنیت مرازی د دعا پنیت راشي چې الله دا مجلس مو د بخنې ذریعه وګرځوا وصلی الله تعالی علی خیر